نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس لایو افیشل. یو بل اردو دپاره ده شینواری سپیکس اردو. نو هغه اردو هندي هغه د دنیا نور خلک هم غواړم چې هغوی ته هم د مینې محبت پیغام ورکړم د کرکټ د طرف نه. نو د افغانستان پاکستان لوبې په اړه دې نه مخکې چې خبره وکړم الله پاک همدا وخته چې ډرا شي راځئ دا د شاهین افریدي چې په کوم بال باندې رحمان الله ګربز په خپه ویشته دا هغوی یو ویډیو وګورو. یو مومنا یو موینا یو غیرت یو مو عزت دے خداوه ویډیو وملیده. کرکټ د مینې محبت لوبه ده. دا هغه خلک دي چې په کرکټ کې یو بل سره مخالفي یو بل غواړي آوټ کې شاټونه پې وهي. مګر چې شاهین افریدي کله دغه رحمان الله ګربز په یاکر باندې په خپه ویشته خپله ورمغی پوښتنه یې وکړه ګوره وروسته ویډیو کې هم کوي نو چې دوی مینه محبت کوي او ته ځان ته د کرکټ مینهوال یې نو ته څنګه نفرت کوي. خو یو څو کسان دي بار بار نومونه اخیستو ضرورت نشته. دا رحیم صدیقیان او دا نفرت پاله بعضې د پښتونخوا د طرف نه هم شته چې منافقت کوي راشي دغه واخلي کس نه ویډیو چې راځه او تاسو ته پیغام درکړي. باقي تاسې ښه پوهیږئ سوشل میډیا کې ډېر شي نشته دی چې تاسې کتلی شئ ښه او بد پوهیږئ. مګر بعضې نفرت پاله شته چې هر چا نه بې وجه نفرت کوي. نو هغه خلکو دغې سي ویډیو ته لږ وګورئ. کرکټ دی. کرکټ یو لوبه ده. دا به یو څوک ګټي څوک به بایلي. افغانستان بار بار نږدې ورځي په دې لوبه کې اول بیټینګ افغانستان ته پاکستان ورکړه هغوی ټاس وګاټه. زما په نظر هغوی غوښته چې شاهین افریدي فټنس چې دی هغه چیک کړي. یو قسم ته میسج هم هندوستان ته ورولېږي د شاهین افریدي بال چې و انپلیبل و. ورسره هغوی غوښته خپل بالران حارث رؤوف ښه بالینګ وکړه نسیم شاه او د محمد وسیم ترمنځ چې څوک سلیکټ کړي یا کیدای شي دواړه راشي ټیم ته هغه معلومات کوي. بیټینګ کې د پاکستان اوپنرانو ته هیڅ مشکل نشته. نمبر 4 پوزیشن کې هغوی نواز که کنسسټنټ لوبه زما په نظر دا به ښیي بار بار مو ویلي دي او فخر زمان صاحب چې دی هغه زما په نظر دا د پاکستان کرکټ بورډ یو ښه پرېکړه وه چې میتیو هیډن یې کنسلټنسي ته هایر کړه. میتیو هیډن ټاپ کوالټي پلیر و نو هغه به فخر زمان سره کار کوي او په شاټونو باندې سپیشلی دا ډاون د ګراوند شاټ چې به میتیو هیډن وهه ډېر خطرناک. نو که فخر زمان سره په دې کار وکړي او فخر زمان هم راشي نو پاکستان ټیم به ډېر سټرانګ شي. نو اوورال پاکستان ټیم دپاره دغه باران وشو هغوی بیټینګ ونه کړه مګر بالینګ خپل دغه یې وکړه پریکټس. نیکسټ یې اوس هندوستان سره مقابله کیږي هغې کې به ګورو. ما خو مخکې ویلي پاکستان زما دویم فیورټ ټیم دی. په دې کې که کیله کېږي که غوسه کېږي هغه ستا کار دی. په کیسه کې دم نه یم مګر نه پښتانه پکې لوبېږي. الحمدلله ګیم یې خوند راکوي. نو انشاءالله هندوستان سره چې کله ګیم یې هغې نه مخکې او بیا خبرې کوو. اوس راځو د افغانستان ټیم ته. ګوره د افغانستان ټیم مثبت اړخ پکې دا و چې درې لوبغاړي چې ستا مثلا په 10 رنزو باندې یا په 2 باندې آوټ شي نو موږ دا تمه لرلی شو چې زموږ ټیم به فایټ بیک کوي سره د دې چې عثمان غني 8 نمبر راغی او سکور یې وکړه. ګوره ځکه موږ تاسې زموږ ویډیوګانو ته ورشئ د نړیوال جام نه مخکې چې مې چې صدیق اتل ریاض حسن شاهد الله کمال دا ځوانانو دا ټیکنیکل پلیران دي دا چې دلته یي د استرالیا کنډیشن ایکسپوزر به ورته او تجربه به ورته په لاس ورغلی وای راتلونکي کې زموږ په کار یې ده. او حضرت الله زازی چې دا خو داسې بولډ کوي ښه چې هغه وکټه داسې ټینس بال غوندې وخوځېده نو الله ولي چې وروسته کېږي او داسې بال هم نشي والی. نو امین دا اوس د چا په واسطه راځي او نه راځي هغې کې زه خبرې نه کوم رکوی ضرورت نشته. بیا به یې زموږ په اتلانو پسې خبرې کوي ستاسې خو نیوکه هم څوک نشي کولی. خو هیله ده چې په ځان باندې کار وکړي پریکټس وکړي حضرت الله زازی ځکه دا اوپننګ سټینډ چې دی دا دواړه ډېر مهم دي. او رحمان الله ګربز صاحب انشاءالله خبر تازه دا دی چې اوس روغ جوړ دی او راتلونکي گیم کې به اویلیبل وي. د افغانستان میډل اورډر کې دا درویش رسولي صاحب ځوان دی مګر زه تر اوسه پورې چرې د کنوینس نه کړم. ما داسې شاټونه ونه لیدي چې زما زړه پې سي اوبه وڅکي خو ګورو به بیا چې کله گیم نه مخکې ورسره خپل 11 لوبغاړي شریکومه. عثمان غني پکې
برایټ دغه دی خبرو محمد نبی صاحب ګوره محمد نبی چې دی ټیکنیکل استرالیا کې را زوړ شو لوی خو نه شو زوړ شو ځکه 15 کاله یا زیات چې زه دی ګورم دغه کې یو خو میلبورن سټارز دی یو میلبورن رینګیډز هغې ټیم کې لوبیږي نو ډېر ښه تجربه ورسره ده په هغې ګراونډونو باندې بیټ دغه چې دی وګوره هغه ډېر اخري دغه کې لاس کې نیولی بیخي لاندې نه نو چې د چا بیټ سپیډ نه په کرکټ کې هغې خلکو دا یو ښه دغه د ټپ دی چې بیټ ټول نه لاندې دغه نه نیسئ دې سره به ستاسې بیټ سپیډ چې دی خپله زیاتېږي او پول شاټ او دې کې به دغه راځي ایکسټرا پاور نو محمد نبي صاحب بریلینټ بیټینګ او انشاءالله هیله ده چې همدې ته داسې دغه ورکړي یا کنټینیوټي ورکړي او په راتلونکي لوبو کې دوامداره سکور وکړي نو باقي چې کله لوبې راشي بیا په هغې وخت کې پرې خبره کوو کرکټ چې د مینې محبت لوبه ده لوبغاړي سره یو بل سره مینه محبت کوي نو ته هم مینه محبت کوه کنځلې بدې ردې په دې شیانو باندې شی کېږي نه افغان په خپل ناموس سر ورکوي ستا مور زما مور ده ستا خور زما خور ده نو چې ته راځې چاته کنځلې کوي او تا ته خلق کوي نو دې مطلب دا دی چې ته د خپل مور او خور په کیسه کې نه نو ته څنګه افغان شوې ته څنګه انسان شوې او الله پاکي دا موږ چې تاسو ته کومې خبرې کوو بار بار دا دې دپاره چې په قرآن کې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان د ښېګڼې په کارونو کې یو بل سره کومک کوئ په بدۍ کې چې دی یو بل سره مه کوئ همداسې امر بالمعروف او نهي عن المنکر نو موږ کوشش کوو چې یو ښه پیغام تاسو ته درکړو همدغه زموږ وظیفه ده نور د دنیا نه چې نه افغانستان ستا دی نه پاکستان ستا دی دا د الله وطنونه دي ته پکې یو 2 ورځو میلمه یې راځې به او سبا به کوچ کوې هسې ورته ځان اوچت اوچت ښکاري چې معمولي ټک در باندې زکام در باندې راشي بس بیا درنه کړکه چرګه جوړه شوي نو دې په ځای هیله ده چې مینه محبت خپور کوي دې پاڼه کې چې نفرت پال راځئ مه راځئ هېڅ ضرورت نشته دا 3,000 پکې هستی او 3,000 نه زیات پکې بلاک کړي هستی نو دې په ځای چې دی ځای چېرته نور خلک پیدا کوي مګر د مینې محبت خلک ښه انسانان ویلکم هر کله راشئ ستاسې د لایک شیر هر څه نه یو جهان مننه ستاسې میسنجر کې چې میسیجونه رالیږئ هغې نه یو جهان مننه کوشش کوو زه اکثر هفته کې 2 ځل خامخا تاسو ته جوابونه در کومه ډېر خوند کوي همدغه شی دی ته د دنیا په یو ګوټ کې ناست یې موږ بل ګوټ کې سره خبرې وکړو ستا دلته زړه خوشحاله شي زموږ دلته زړه خوشحاله شي او سوشل میډیا هم دې دپاره ده باقي نو نفرت پال خو سټاپ کېږي نه دا دواړه طرف نشته دی خو موږ هم نه سټاپ کېږو نه نفرت پالو خلاف جهاد دی بعضې خلک یې چې نفرت پالو ټکی ګوره نفرت پال خاص یو چا دپاره نه دی چې افغانستان دپاره دی یا پاکستان دواړو دپاره دی هر څوک چې نفرت ته همداسې بېوجه همداسې پورته بي که نه نو هماغه سړی موږ دې دپاره اړتیا نور خو موږ تاسو ته کنځلې نه شو کولی نفرت پال که په تا بد هم لګېږي نو په ځان یې بد یې مه لګوه د هغې په ځای د نفرت د جهنم نه راوځه د مینې محبت جنت ته راشه نو انشاءالله په کرکټ به نورې خبرې هم کوو ستاسې د مینې محبت نه شعر نه هر څه نه یو جهان مننه ستاسې رور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان